غلی مومن وایي فضا ته زما سفر دوې موخې درلودې، یوه سیاسي او بله هم علمي او تحقیقي موخه وه. په سیاسي برخه کې ما له فضا څخه د نړۍ ټولو چارواکو، د زبرځواکو هیوادونو مشرانو او د افغانستان په جګړه کې ښکېلو خواو ته پیغام وړاندې کړ چې زموږ په هیواد افغانستان کې نورې سیالۍ بندې کړي او جګړه پای ته ورسوي. ما دوی ته په خپل پیغام کې په روښانه ټکو دا خبره وکړه چې موږ افغانان له جګړې ستړي سوي او سولې ته اړتیا لرو. که تاسو زموږ سره مرسته کوئ نو د سولې او ثبات د راوستلو په لار کې مرسته راسره وکړئ. از تمام انسانها و ممالک و خود افغانها خواهش کردم که ما از این ارتفاعات بلند افغانستان در صلح میبینیم، ما با چشم باز و چه تانک نمیبینیم دیگران. به این اساس من میخوام که جنگ ختم بتیم، کنیم ما با هم یک جایی شیم و از خارجی ها و جهان دیگه خواهش کردم تدریس با ما همکاری کنم، افغانها با هم متحد شدن و جنگ